له مرګ څخه یوه دقیقه مخکې څه شی وینو؟ شاید دغه سوال له تاسو سره هم پیدا شوی وي چې انسان به د مرګ په لحظه کې څه ډول احساس کوي او د څه شي په اړه به فکر کوي. دا چې یوه دقیقه وړاندې تر مرګ څه تیریږي دا هر څه په همدې ویډیو کې کتلی شئ. د افضل کلیک یوټیوب چینل درنو مینوالو السلام علیکم. که غواړئ دا ورته نورې خوندورې ویډیوګانې وګورئ نو د دې لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او د ملګرو سره شریکه کړئ. یوه دقیقه مخکې تر مرګ څه پیښیږي؟ مرګ هم د زیږیدلو په څیر په ټولو انسانانو یو ځل راځي، خو د زیږیدو او مرګ ترمنځ لوی توپیر دا دی چې هیڅوک په هغو پټو رازونو او شیانو نه دي خبر چې له مرګ وروسته حتی یوه ثانیه او د مرګ په لحظه کې به څه تیریږي. د همدې راز د معلومولو لپاره څېړونکو ډېرې څېړنې او تحقیقات کړي چې د دغو څېړنو له ډلې څخه یو نن له افضل کلیک یوټیوب چینل څخه لیدلی شئ. هغه څه شی دی چې د مرګ په لحظه کې پیښیږي؟ څېړنو ښودلې ده چې د نړۍ په مختلفو انسانانو کې هغه احساس چې یوه دقیقه مخکې له مرګ څخه تیریږي په ټولو انسانانو کې یو ډول دی، سره له دې چې د ډېرو انسانانو مرګ ډېر دردناک او له تکلیفونو ډک وي او د ځینو بیا آسوده او ارام وي. آیا تر اوسه مو له ځانه پوښتي چې له مرګ وروسته به له کومې پیښې سره مخ کیږئ او د مرګ په لحظه کې به څه ډول فکر کوئ؟ دغه دوه پوښتنې دي چې تقریبا ټول انسانان له ځانه پوښتي او ډېر کم انسانان دي چې د دوی په اړه فکر نه کوي. دوه دقیقې مخکې له مرګ څخه هغې امریکایي ډلې چې کیمیاپوهانو او ډاکټرانو پکې شتون درلود ډېرې څېړنې او تحقیقات په هغو انسانانو ترسره کړل چې د مرګ په حال کې له مرګ مخکې او یا له مرګ څخه څو دقیقې تېرې وې. دوی ویلي وو چې انسانان د مرګ په حال کې او یا له مرګ څخه څو دقیقې مخکې داسې احساس کوي چې ډېر ډارونکی او دردناک فلم ګوري. د دغې دردناکې او ویرونکې صحنې په لیدلو د انسان ماغزه یو ډول غبرګون ښایي چې همدې ویرونکي فلم ته ورته دی. ولې زموږ ماغزه مونږ ته دغه ویرونکي منظر ښکاره کوي؟ علت یې څه شی دی؟ د دغه ډلې د علمي موندنو پر اساس ډار یعنې ترس د دې موضوعاتو اصلي لامل دی او کله چې انسان له کوم خطر سره مخ کیږي د انسان د مغز یوه برخه چې هایپوتلاموس نومیږي د روحیې او نورو فشارونو په وړاندې ډېر حساسه ده. په ځان نه خبره توګه هورمونه او شیمیایي مواد تولیدوي چې د دې شیانو د رامنځته کېدو باعث ګرځي. مخکې له مرګ څخه څه وینو؟ ویل کېږي چې انسان د ځنکدن په حال یا څو دقیقې مخکې له مرګ داسې احساس کوي چې په هوا کې الوزي او یا له کوم لوړ ځای سره ټکر کوي. په دغه وخت کې هایپوتلاموس خو دا په زیاته اندازه اندرالین هورمونه تولیدوي ترڅو د انسان بدن د خطر په وړاندې تیار او آماده کړي. دغو څېړنو ښودلې ده چې ډېر وخت انسانان د مرګ په لحظه کې کوښښونه کوي او هڅه کوي چې ټیک دی یو فلم په څیر دی، حتی چیغې وهي خو غږ یې نه موږ اورو او نه دی په خپله، ځکه روح د وتلو په حال کې وي او مغزه هم له کاره لوېدلې وي.